لکه حدیث مبارک کې راځي میدان محشر به یو د قیامت ورځ به وي یو انسان به راوستلی شي د هغه اعمال به تللی کېږي خو چې د هغه عملنامه کولو شي که نه نو د هغه په عملنامه کې به اړو چرته نیکي وي نه د عملنامه به د ګناهونو ډکوي د ګناهونو ډکوي تش ګناه دی وایي دی چې د خپل عملنامه ویني دی به ویریږي چې دا ما څومره ګناهونه ته ځان سره راوړي زما خو یوه نیکي هم نشته دی وبهیریږي فرشتې به وغواړي چې دی جهنم ته ورته وکړي الله تبارک وتعالی وفرمایي ای فرشتو ولې ته دا عملنامه کې نیکۍ نشته ګناهونه پکې ډېر دي او الله د ګناهونو دفترونه یې ډک دي پیټې دي د ګناهونو الله چېرته نیکۍ اړو کړې نه ده الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو کو هر څومره ګناه ده خو زه یې بخم معاف کوم هر څومره ګناه یې چې کړې ده زه یې معاف کوم زه یې جنت ته داخلوم الله دې ته د الله فضل ویلی شي څه شی یو د الله فضل دی یو د الله حساب دی الله دې موږ د خپل حساب نه وساتي چې خپل حساب یې در سره شروع کو بیا د ذرې حساب دی ذرې حساب دی الله دې موږ د حساب نه وساتي ایو د الله فضل دی چې کله د الله فضل راغی که نه بیا د ګناهونو دفترونه چې دي نو دا معاف دي الله تبارک وتعالی وفرمایي زه یې معاف کوم ای فرشتو کو هر څومره ګناه دی زه جنت ته داخلوم زه جنت ته ای ګناهګار انسانه ته ما معاف کړي دا ګناهونه مې درته معاف کړو جنت ته ځه الله دی چې د جنت ته روان شي که نه او د خپلو ګناهونو ته ګوري نو ځان به ورته ملامته ښکاره شي کله ناکله یو انسان بل انسان له دومره مینه ورکړي چې سړی ملامته غوندته شي دومره مینه ورله ورکړي دومره محبت ورله ورکړي دومره عزت ورله ورکړي چې سړي ته ځان ملامته ښکاري چېرې زه د دومره مینې او محبت او د عزت لایق خو نه یم څومره چې دا سړی ماته راکړي الله تبارک وتعالی به دې انسان له دومره مینه او محبت ورکړي چې زه دا ټول ګناهونه مې درته معاف کړو جنت ته ځه نو حدیث مبارک کې راځي چې دی کله د جنت ته روان شي نو ځان به ورته ملامته ښکاري نو دی به راوګرځي الله اجازت شته زه تپوس وکړم اجازت ما ته شته زه یو تپوس وکړم د الله تبارک وتعالی د دربار نه به ورته اجازت میلاو شي او تپوس کولی شي بنده وایه څه دي الله ما ته خو زما ورځې هم معلومې دي ما ته خو زما شپې هم معلومې دي ما چېرته په خپل ژوند کې په شپه ورځ کې نیکي کړې نه ده الله زما خو ټول ژوند په ګناهونو کې تېر شوی دی ته نن څنګه ما معاف کوې او ما جنت ته لیږي دا کومه خبره ده چې په هغې خبره باندې ته زما مغفرت کوې او ما ته وایي زه جنت ته الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده یو ځل شپه وه او ته د خپلې کلي په کوڅه کې روان وې ستا کلی کم محله کم علاقه چې ده توره تیاره وه شپه وه او ته د کلي په کوڅه کې روان وې تا په یوه تیږه باندې ټکره وخوړله په لاره کې تیاره وه او په یوه تیږه دې څه وخوړه ټکره وخوړله نو چې تا ټکره وخوړله نو ته راوګرځېدې او هغه تیږه دې روچته کړه او دومره تکلیف دې وکړو چې هغه دې واغسته او سیټ ته دې له لارې نه ورتاوه کړه نو دغه ټایم کې چې تا دا تیږه ورتاوله ستا په دې زړه کې څه توره تیاره وه شپه وه دغه تیږه چې تا د لارې نه روچته کړه دغه ګټه چې تا د لارې نه روچته کړه او سیټ ته دې ورتاوله بنده ستا په زړه کې څه دی به وایي الله په زړه کې مې هېڅ نه و توره تیاره وه هېڅ چا نه لیدم خوښی ځای و خو په زړه کې مې دا خبره وه چې زموږ په دې کلي کې خو بوډاګان هم دي زمونږ په دې کلي کې خو بیماران هم دي ماشومان هم دي زنانه هم دي نو د شپې چې په دې لاره تېرېږي په دې تیږه به ټکر ووایي نو نقصان به ورته ورسي نو ما هغه ګټه راواغسته سیټ ته مې ورته وکړه چې د الله بندګانو ته پې تکلیف نه رسي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا د شپې په توره تیاره کې زما د بندګانو دومره غم کو دومره پې خفه کېدې نن زه د قیامت په تور تمونو کې په تا خفه شوم او ستا مغفرت مې وکړو صرف د لارې نه په ګټه لرکولو باندې چې په زړه کې او په نیت کې دا و چې په دې باندې د الله یو بل بنده ته تکلیف ونه رسي بل مسلمان ته پې تکلیف ونه رسي صرف په زړه کې دا خبره وه په دغه یوه خبره باندې د هغه څه نصیب شوه مغفرت نصیب شو الله یو خو دا دی چې ګوره اعمالو کې اخلاص شرط دی څه شرط دی اخلاص شرط دی شرط د احد د غرم نه سره سپین دي خرج کړو خو چې اخلاص پکې نه و د الله په دربار کې مقبول نه دي قبول شوی د الله په دربار کې یوه کجوره دې ورکړه خو چې اخلاص پکې و د الله په دربار کې دا څه ده قبول ده اخلاص شرط دی
دې په توره تیاره کې شپه وسوک خوونه او دا ګټه د لرکوله دا تیږې لرکوله خو په زړه کې اخلاص موجود و که نه نو په اعمالو کې لازمي څه شی دی اخلاص دی اخلاص دویم دا چې د الله په بندګانو باندې کم انسان خفه شو الله په هغه څومره خفه کېږي څومره رحم پې کوي څومره مهربانه دی پې الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چېرته د یو مسلمان خیر لټولی دی مونږ خو چې ګورو چېرې دی به څنګه په تکلیف کې کېږي دی به څنګه په مصیبت کې کېږي دته به تکلیف څنګه رسي دته به مصیبت څنګه رسي یاد وساته ټوله ورځ منځونه کوي د شپې په تهجدو باندې ولاړي تلاوتونه کوي حجونه کوي عمرې کوي خو که دا زړه دې صفا نه و په دې زړه کې د بل مسلمان ته خیرې و دلته بغض و دلته کینه وه چې دا پلانکی به زه څنګه خرابومه دا ټول اعمال دې بېکاره دي ګورئ دا د الله په دربار کې قبول نه دي الله په خپلو بندګانو دومره خفه کېږي الله نو موږ ځان ته مسلمانان وایو د اسلام نوم یادونکي یو ځان ته د نبی علیه صلات وسلام امتیان وایو او خپل عمل ته وګورو نو ګاونډي رانه څومره په تکلیف کې دی بل مسلمان رانه څومره په تکلیف کې دی موږ د هغې پیغمبر نوم اغستونکي الله علي رضی الله تعالی فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدو نو اول رانه نبی علیه الصلاة وسلام روانه د ټول نه لومبی نبی علیه الصلاة وسلام و خو مونږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی واو خپل بچي پې لګیا و هغې نه پی رودل د سپی خپلو بچو له پی ورکول وی څنګه چې موږ هغې ځای ته ورسېدو نبی علیه صلات وسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ ودرېږئ په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګورې ودرېږئ په ځای باندې الله او نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي لاړه بشي د بچو نه لاره بدل کړئ لاره په بله لار ته ځئ په دې لاره مه راځئ او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام دوه صحابه کرام دغې سپۍ ته ودرول وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پۍ نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې رانه شي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته په بل لار اړوئ موږ د هغې پیغمبر نوم اغستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه په ځناورو باندې الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدن پې دا سپی وي په ګاډو باندې داسې ظالمان مې لیدلي دي نو چې په ګاډي باندې ووي نو په سړک کې مړ پروت او نور ګاډي پې د پاسه ځي راځي دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي تاسو به لیدلي که نه سپی چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي ګاډي پې د پاسه خیجې ځي راځي دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح سیز دی دا خو سا واله سیز دی الله نو نبی علیه صلات وسلام په ځناورو باندې دومره ترس کړی دی یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام سره یوه زنانه وه په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه هغې اوښې ته خیرې وکړې خیرې نبی علیه صلات وسلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دا به نه ځي دې اوښې ته خیرې وکړې دا لعنتي ښځه ده دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دومره نبی علیه السلام په هغې زناور باندې خفه شو چې دې اوښې ته خیرې وکړې دا به په دې قافله کې نه ځي دا د نبی علیه السلام تعلیمات دي موږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ په زناورو باندې دومره ترس کوئ مونږ د یو بل وینو ته تږي ناست د یو بل مصیبت دا به وایو چې یاره زه به څنګه د پلانکي ته مصیبت رسوم څومره غم به رسوم او چې کله خبر شوم چې په پلانکي باندې تکلیف راغلی په زړه زړه کې بیا څومره خوشحالېږي او بیا هم دا وه د څه شي کوو د مسلمانۍ کوو تسبیح اړو جومات ته راځو منځونه کوو نو به هر حال د الله په مخلوق باندې څه کول پکار دي رحم کول پکار دي کو هغه انسان دی او کو هغه ځناور دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
الله تبارک وتعالی 100 حصے د رحم پیدا کړي 100 حصے بیا یو حصہ رحم د دنیا تراولې کو د مخلوق تپاره او یو کم 100 حصے رحم الله د ځان د پاره کې خود د دیو جن حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي وای زما رحم زما په غضب باندې مخ کې دی زما رحم زما په غضب باندې مخ کې دی دا نن دنیا کې چې دا مور مهربان ده په بچی باندې دا پلار مهربان دی په بچی باندې دا ښځه او خاوند په یو بل باندې مهربان دي دا یو حصہ رحم دی یو حصہ رحم حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر باندې تو صحابه کرام ورسره داس یو ځنګل خواته ورسېدو نو یو صحابي هغه تقاضې ته لاړ دی ځنګل ته تقاضې ته لاړو چې واپسې کې راته داسې د صادر د پولیس کې غوټه کړې د پدې کې ورسره سدي چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه لکه په دې صادر په دې پولیس کې دا ستړلې دي تا در سره سدي وی د الله پاک پیغمبر او زه تقاضې له دې ځنګل ته تللی وم خو هلته د مرغۍ جاله وه نو په هغې کې د مرغۍ بچي و بس هغه مې ترې راونیولو د مرغۍ بچي و هغه مې راونیولو نو په دې څادر کې مې له ځان سره وتړل خو بیا چې ما د بچي ونیول نو هغه مرغۍ په ما باندې راتله او داسې د بچو باندې د پاسه وزرې والي بس په هغې مې هم څادر راواچو هغه مې ورسره هم ونیوله مرغۍ دا بچي چې ونیسي که نه دا مرغۍ په سړي داسې تاویږي نه ځي د خپلو بچو نه د خپلو بچو نه ځي وی د الله پاک پیغمبر چې په هغې مې هم څادر واچو چې هغه مې ورسره هم ونیوه د څادر په پلیس کې را سره هغه مرغۍ ده او د هغې هغه بچي دي را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي دا مرغۍ دا بچي او دا مرغۍ چې د کم ځای نه راوستې هغې ځای ته واپس بوځه دې مرغۍ دا بچي په خپله جاله کې واپس کړي دلته واپس وسه هغه صحابي روان شو هغه مرغۍ او هغه بچي هغې جالې له واپس وړو ګوره دې مرغۍ ته پته وه چې کو دا انسان ما ونیسي ما علالۍ خو بچي ورله ده نیولي وو هغې د خپل مرګ پروا نه کوله خپلو بچو له راتله دومره په خپلو بچو مهربانه وه ته مرغۍ نه بچي راونیسه که نه هغه بیا ستا نه هېرېږي ورنه مرغۍ چې د انسان په کش باندې پوه شي الوځي که نه الوځي خو چې کله تا د هغې بچي ونیول هغه بیا ستا نه یره نه کوي بس ستا په دې اوږه باندې کښېني د خپلو بچو له راځي هغه بیا خپل مرګ هېر کړي دومره په دې بچو باندې مهرباني چې هغې نه خپل مرګ بیا هېري چې یاره دا انسان کو ما ونیسي دی خو ما علالۍ خو د بچو هغه رحم په هغې دومره غالب راشي چې د هغې نه خپل مرګ هېر شي چې صحابي دا مرغۍ او دا بچي خپلې جالې له واپس وړو نو نبي علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل ای زما صحابو دا مرغۍ په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده څومره خفه ده پې څومره رحم کوونکې ده وی الله تبارک وتعالی د دې مرغۍ نه چې دا په دې خپلو بچو سره مهربانه ده زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو الله تبارک وتعالی د دې نه زیات رحم کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات رحم کوونکی دی یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام یو زنانه ولیدله چې اور یې بل کړی اور بچی دی ورسره په غېږ کې نو د اور دا لمبي چې د دې طرف ته راشي نو دا داسې د اور ته شا وګرځي دا بچی ته اخوا کړي چې دا لمبي زما د بچي له رانه شي نو خپله شا ورته مخامخ کړي خو دا بچی ته نه سیټ ته کړي نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ډېر په تعجب باندې کتل چېرې دې زنانه ته وګوره دې لمبو ته ځان مخکې کوي او بچی ته سیټ ته کوي دا زنانه پوه شوه نو دا راله نبی علیه الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره تا دا خبره کړې ده چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات رحم کوونکی دی دا خبره تا کړې ده نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل او دا ما ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی مور چې په بچو سره مهربانه دی د دې نه زیات مهربانه دی وی ښه د الله پاکه پیغمبره چې تا دا خبره کړې ده که نه نو زه خو دا نه غواړم چې دا خپل بچی دې اور ته ورتاو کړم زه خو دا نشم برداشت کولی نو د الله د خپل بندګان بیا څنګه ورته ولي ډېر عجیبه سوال یې وکړو ښه ډېر زورور سوال دی که نه تا ویلي دي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه دی مور په خپلو بچو دومره مهربانه ده څومره چې رب په خپلو بندګانو سره مهربانه دی نو د الله پاکه پیغمبره دا زما بچی دی او زه یې مور یم زه خو چېرته دا نه غواړم چې دا بچی ورته وګورم نو بیا الله د خپل بندګانو ورته څنګه وایي دا خبره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام واورېده نو په سترګو کې اوښکې رالې مبارک سترګو کې اوښکې رالې وی او الله تبارک وتعالی چېرې هم خپل بندګان ورته نه ولي خو هغه بندګان ورته ولي څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي
څوک چې د الله مقابلې ته ودرېږي د الله خلاف ودرېږي د الله جنگ ته ودرېږي د الله جنگ ته چې ودرېږي الله هغه بندګان بیا اور ته ولي او تاسو به لیدلي داسې ډېر پلاران شته دی چې بچي جنگ ته مخالفت ته ودرېږي نو هغه پلار راولګي که نه هغه بچی مړ کړي ډېر به داسې واقعیت تاسو اورېدلي ډېر بچي داسې چې د پلار بېعزتي وکړي د پلار دشمنۍ ته ولاړ وي د پلار مقابلې ته ولاړ وي پلار ته د صرف پلار نه و چې دا پلار وي زه ځان له پلار یې مړه دی پکې چا راوستی دی نو ډېر پلاران رالګېدلي داسې بچي بیا مړه کړي هم دي چې پلار ته پلار نه وایي نو چې رب ته رب نه وایي خالق ته خالق نه وایي د هغه مقابلې ته ودرېږي د هغه خلاف ته ودرېږي د هغه دشمنۍ ته ودرېږي الله تبارک وتعالی بیا هغه بندګان ورته ولي ورنه الله چرې خپل بندګان ورته نه ولي د الله تبارک وتعالی په آسماني کتابونو کې د ټول نه لوړ مقام او لوړه مرتبه چې دا د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجې نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي د قرآن پاک په موجودګیرۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي نه په انجیل عمل کولی شي نه په زبور باندې عمل کولی شي او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو په تختو باندې تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو ورکړی شو ورته دا شانت انجیل زبور څومره آسماني کتابونه چې دي الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي جبریل علیه السلام ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو صورت راکوي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي فرشتې ټولې بېهوشه شي وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي کو صورت وي او کو آیت وي وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا دا وحی اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبي علیه السلام باندې به وحی نازلېده سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و خو د نبی علیه السلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله دومره د وحي زور و زور د نبی علیه السلام یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وایي د نبی علیه السلام سره په خوا کې ناست وم وایي د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي وایي په نبی علیه السلام باندې د وحي اثر شروع شو
وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو دومره زور وی قسم په الله ما چې زما د پتون زره زره شو مات شو دومره د وحی زور و زور د نبی علیہ السلام احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وحی شروع شو هغه وخه به نشو ودرې دغه به فورن کې ناستله بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وزن نشو برداشت کولی دومره زور و د وحی نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن را کړی یو داسې کلام را کړی یو داسې کتاب را کړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دا د قرآن یو عظیم شان دی یو لوی شان دی او دغه کتاب الله تبارک وتعالی دی امت ته ورکړی دی نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی دا زمونږ کتاب دی کنه او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمه کې اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واوریدل نو فرشتو وی خوش خبری دی وی هغه انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلیږي مبارکی دی وی هغه انسان لره چې په چا باندې به دا قرآن نازلیږي او مبارکی دی وی هغه سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي او مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کومو جبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي نو ځمکه نه و پیدا اسمان نو پیدا لا مونږ نو پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي را کړې ده چې هغه جبو لره او هغه شونډو لري مبارکي وي په کومو جبو او په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجنه د په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي په مفتو کې ورکوي الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر مونځ وکړو داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته چې بیګای په یو وګي ګیډه باندې ډوډۍ خوړولې وي پتا سو کې داسې یو تن شته چې بیګای یو وګه ګیډه مړه کړې وي چاته خوراک ورکړې وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا یو وګه سړی موړ کړی دی یو وګه ګیډه می مړه کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی پتا سو کې داسې یو کشته دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وي دا غي تپوس کړی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا د یو مریض پوښتنه کړې تپوس مې ورله کړی دی د یو مسلمان تپوس له ورغلی ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داسې یو انسان شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړی وي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړی ده بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بیګا می دا ټول کارونه وکړل کنه په یو وګه ګیډه باندې می ډوډۍ وخوړله بیا د یو مریض تپوس لورلم بیا می د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته و د شپې نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده و د ساره مونځ به درنم قضا شغیله به هم پانسي
ځکه اوس ټایم ناوخته دی نو د الله پاک پیغمبر اوده نشم د دې یاري د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي نو ما وایي چې تر څو به د شپې ناست یم خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه نو د الله پاک پیغمبر چې بیګا کم حصه د شپې بیا پاتې وکنه پای کې مې د قرآن تلاوت کو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی خواب ابوبکر دا خبره ده دا ځکه بیګا جبریل علیه الصلاة والسلام زما خواله 100 پیرې راغی او ما ته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه 100 ځله زما خواله راغی او ما ته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه او بیا راغی ما ته وویل چې د الله پاک پیغمبره بیګا مې د ابوبکر په شونډو باندې 100 پیرې خپلې شونډې لګولې دي الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کیږي هغه جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی هغه شونډې جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی دومره د قرآن فضیلت دی دومره د قرآن ثواب دی